په هرات ولایت کې طالبانو پر هغو اعتراض کوونکو ډزې کړې چې په دې ولایت کې د ښځو د وروستیو نیونو پر ضد راټول شوي وو. له دې پیښو ثبت شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لاریونوالو د خورولو په موخه پر هغوی ډزې کوي او په ځینو نورو ویډیوګانو کې بیا لیدل کېږي چې طالبان مظاهرچیان وهي، ډبوي او د نیولو هڅه یې کوي. لاریون د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې شوی و او د سرچینو په وینا په دې لاریون کې تر اوسه د یوې ښځې په ګډون 3 تنه ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی او تر 20 زیات اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي دي. تازه د هرات امنیه قمندانۍ هم دغه لاریون تایید کړی او په وینا یې وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او د هر ډول ګډوډۍ پر وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو امر بالمعروف وزارت په هرات کې د حجاب نه کارولو له کبله د ښځو د نیول کېدو موضوع رد کړې ده. له هرات ولایت څخه یوې میرمنې د نوم نه ښودلو په شرط اوازان ته ویلي چې طالبانو لسګونه ښځې په داسې حال کې نیولې دي چې په وینا یې حجابونه یې هم لرل. با تأسف که امروز تعداد 20 الی 22 خانم از جاده لیلمیا جمع آوری کردن و بردن در صورتی که اونا حجاب هم داشتن. خیلی وحشت بین مردم را افتاده دیگه، از حقوق اساسی خانم محروم میکنن. د دې میرمنې په وینا که د طالبانو له لوري د ښځو د نیولو د لړۍ پر وړاندې غږ پورته نشي، ښایي دا لړۍ له هرات څخه نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. باید صدای ما را جامعه جهانی بشنوه و نگذاره از بیشتر زیر سطح قرار داشته باشه خانمای هرات. و من مطمئنم که مردم افغانستان اگر خاموش باشن بعد از هرات نوبت دیگه ولایت میرسه. پس باید صدا بکشن، خاموش نباشن، مردا تنها نگذارن خانما و دختر خانمای هرات. ورته مهال د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم پر اعتراض کوونکو د طالبانو د ډزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د جدي اندېښنې وړ دي. بنټ ټینګار کړی چې اړینه ده شته تاوتریخوالی کم شي، د خلکو د بیان ازادي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي او د نورو زیانونو مخه ونیول شي. در این درگیری کودک 1 ساله کشته شده و همچنین 10 زن و دختر دستگیر شدند که بالای آنها تجاوز شده و همچنین پسرای نوجوان که دستگیر شدند بالای آنها تجاوز صورت گرفته. ما امروز از کل مردم افغانستان می‌خواهیم تا صدای خود بکشند و این قیام را ادامه بدن و نگذارند تا صدای مردم افغانستان خاموش شود. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف غړو له لوري د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د ښځو د نیولو موضوع تازه نه ده، خو په هرات ولایت کې په ټولیز ډول د ښځو د نیولو موضوع د هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د بشري او ښځو د حقونو د فعالانو په باور د طالبانو له لوري د ښځو نیول کېدل له افغاني کلتور سره په ټکر کې یو داسې اقدام دی چې که یې مخه ونیول شي پر ښځو د ټولنیزو محدودیتونو کړۍ تر دې هم ټینګېدای شي.